بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافت ورد پروګرام شروع کوو. تېره ورځ موږ د مایکروسافت ورد پروګرام د خلاصولو طریقې ویلې وې، نو چې ویلې مو وي نور ضرورت نشته، صرف یې موږ څه کوو راخلاصوو. یوازې مثلا دلته ورته چې لیکو ورد لیکو نو موږ ته ورد به چی شي راخلاص، صرف انټر کوي ورد راخلاص. ښه، رالو مایکروسافت ورد. مایکروسافت ورد کې اول دا وګورئ د ډاکومنټ 1 چې لیکلی دې ته یا ټایټل یعنې هغه عنوان موږ ته څه چیز کوي راشي، چیرې ورته وایي ټایټل بار ورته وایي، موږ ته هغه عنوان چیز کوي راشي. دې ته هیلپ بټن وایي. هیلپ بټن کې اول مایکروسافت ورد هیلپ دی، بس دپاره استعمالیږي. د هغه څه وروسته یې ریبن ډسپلی اپشن دی. ریبن ډسپلی اپشن وایي چې ریبن ډسپلی اپشن څه کار کوي. راځو اوس وګورئ دغه ریبن چې دی اوس دا چې دې ښکاره دی، زه ورته وایم اوټو هایډ ریبن. اوس وګوره ریبن زموږ سره چې شوله ورک شو. بېرته راځم ورته وایم شو ټب، یوازې هغه ټبونه راته چې ښکاره کړه. ګوره یوازې ټبونه راته ښکاره کړه. که چېرې ورته راوستم شو ټب ان کمانډ ټبونه او کمانډونه ټول راته چې راته ښکاره کړه. ګوره ټول یې راته چې ښکاره کړه. د هغه څه وروسته یا د مینیمایز بټن دی، یعنې مینیمایز کوي دا ډاکومنټ چې کوي مینیمایز کوي. بېرته دلته چې کوم پیدا کولی شي. د هغه څه وروسته یې مګزیمایز دی، دغه ډاکومنټ راته کوچنی کوي او چې کوي غټوي. او د هغه څه وروسته یې د چې بټن دی، د کلوز بټن دی چې راته چې کوي بندوي دا ډاکومنټ. ښه، د هغه څه وروسته رالو مینوګانو ته. دې ته یې چې وایي مینو بار وایي. چې ورته وایي مینو بار. په مینو بار کې بیا ریبن دی، په ریبن کې بیا چې دي کمانډونه دي، هر یو ته بیا چې وایي کمانډ وایي. چې ورته وایي کمانډ. دې ته سکرولر وایي، سکرولر وایي. چې ورته وایي سکرولر. او دا خو مخکې وایي 100% او مینیمایز او مګزیمایز کولی دي. زوم دی، دا چې دی زوم دی. پوه شوې؟ ښه، دې ته یې انفو بار، یعنې موږ ته دا چې کوي معلومات راکوي چې دا مطلب یوه صفحه ده تر اوسه پورې کوم څه پکښې نه دي لیکل شوي. که زه چېرې مثلا دلته پکښې راسم یو څه پکښې چې کومه پکښې ولیکمه، دی ګوره اوس دلته موږ ته څه چې کوي دی معلومات دلته راکوي چې یو دانه ورد دی او یو دانه چې ده صفحه ده. پوه شوئ؟ ښه، راځو ورد ته یو موضوع پکښې لیکو چې مثلا یو موضوع پکښې ولیکل چې دا چې دی افغانستان دی. ښه، راځم د افغانستان په اړه باندې یو معلومات پکښې چې کومه لیکمه. دلته مې د افغانستان په اړه یو څه ولیکل، یو معلومات ولیکل. نو راځم لومړی موږ ته چې شروع کوو فایل مینو یې شروع کوو. دغې مینو ته یې کومه مینو وایي؟ د فایل مینو وایي. ښه، فایل ته یې رالو. په فایل کې لومړی انفو ده. انفو موږ ته د دې درس په پای کې ځکه ستاسو ژوند په مایکروسافت ورد کې لومړۍ ورځ ده، داسې نه وي چې د درسونه بیا در څخه ګډوډ شي. نو د انفو څخه وروسته راځو نیو شروع کوو. شروع کوو نیو. نیو موږ ته چیش کوي یو نوی ډاکومنټ راته چیش کوي پیدا کوي. مثلا دا ډاکومنټ په دې کې م کار وکړئ. دا ډاکومنټ د چیش په اړه دی؟ د افغانستان په اړه دی. مثلا راځم دا چیش کومه، دا ثبتومه، چیرې ثبتومه؟ پر ډیسکټاپ باندې ثبتومه، د همه افغانستان په نامه یې ثبتوم. اوس وګورئ زه غواړم یو نوی ډاکومنټ واخلم، یعنې یوه نوې کتابچه واخلم چې په هغه کتابچه کې د یو بل هېواد په اړه معلومات لیکم. نو څه چیش ورته وایم؟ نیو ورته وایم. یو ګورئ موږ ته یو نوی ډاکومنټ چیز کوي راخلاص کړي. مثلا دلته راځم دلته د چا په اړه معلومات لیکم، دلته ورته د ایران په اړه باندې چیز کوم معلومات لیکم. په دې ډاکومنټ کې د چا په اړه باندې معلومات لیکم؟ د ایران په اړه. دا و د چا کار شو؟ د نیو کار شو. ښه، فایل مینو ته راځو. د نیو څخه وروسته اوپن دی. اوپن یعنې راخلاصول، شارټکټ یې کنټرول پلس او. اوپن یو ډاکومنټ درته چیز کوي راخلاصوي. مثلا ما د افغانستان په نامه یو ډاکومنټ چې کوي ثبت کړی، اوس غواړم چې هغه چې کوم راخلاص کړم. نو اوپن ته راځم او هماغه چیز کوم ګوره راخلاص کړم. دا د چا کار شو؟ د اوپن کار شو. د اوپن څخه وروسته سیو. سیو یعنې ثبتول، چیز کول ثبتول. مثلا راځم زه نیو ته راځم، یو نوی ډاکومنټ مې چیز کې راوانخیستی. دلته مې یو معلومات ولیکل، د چا په اړه مې ولیکل؟ د هلمند په اړه مې چیز کړله ومې لیکل. دا معلومات مثلا د غواړم چې دا چیز کوم ثبت یې کړم، نو فایل ته راځم دلته سیو ورته وایم چې شارټکټ یې چیز دی کنټرول پلس اس د سیو شارټکټ. دا غواړم چې ثبت یې کړم. چیرې ثبت یې؟ پر ډیسکټاپ باندې ثبت یې د هماغه هلمند په نامه باندې ورته سیو وایم. اوس ته وګوره هماغه به چیرې ثبت شوی وي، پر ډیسکټاپ به را سره ثبت شوی وي. ډیسکټاپ باندې د چا په نامه؟ افغانستان په نامه چې موږ کوم ثبت کړی وو ثبت. ښه، راځو
تر سیب وروسته سیب اس دی. د سیب اس کار یعنی یو فایل دې راواخیستی، همغه فایل غواړي چې یو بل ځای په بل نامه ثبت کړي، د چا کار دی؟ د سیب اس کار دی. مثلا ګورئ دا معلومات دي د چا په اړه دي؟ د افغانستان په اړه دي. راځم زه دا چیش کوم اوپن کوم. دا معلومات د چا په اړه دي؟ د افغانستان په اړه دي. زه راځم ورته وایم چې دا وارې زه مثلا دومره معلومات لیکم، راځم د افغانستان پر ځای ورته چیش کوم ایران. څه شي لیکم ورسره؟ ایران ورته لیکم. اوس دا معلوماتو کې یو څه مطلب ایډیټ کوم، دغه معلومات یې ځینې چیش کوم ډیلیټ کوم، راځم یو څه نور معلومات درته ورسره چیش کوم اضافه کوم، یو څه معلومات نور ورسره چیش کوم اضافه کوم. راځم ورته وایم چې یو څه نور معلومات راسره اضافه کړئ. ګوره یو څه مې نور معلومات اضافه کړل. که زه چیرې اوس فایل ته راځم او دلته ورته سیب ووایم، ورته چی شي ووایم؟ ورته سیب ووایم، دا بیرته د هماغه افغانستان پر ځای باندې چیش کېږي؟ ثبت کېږي. هغه افغانستان معلومات سره چیش کېږي؟ ثبت کېږي. یعنې هغه معلومات له منځه ځي، دغه معلومات د هغو پر ځای چیش کېږي؟ ثبت کېږي. زه وایم چې یا د افغانستان معلومات په خپل ځای پاته وي، دا نور نه وي د ایران په اړه دي، نو دا بیا څنګه کوم؟ فایل ته راځم او ورته وایم چې سیب اس، دا بیا بل دا هم پر دغه ډیسکټاپ باندې راته ثبت کړم، دا بیا د چا په نامه راته ثبت کړم؟ مثلا دا بیا راته د ایران په نامه چیش کړه ثبت کړه. اوس به راځم ورته سیب وایم. اوس به که چیرې موږ تاسو وګورو، ګورئ دا د چا په نامه دي؟ د ایران په نامه، او دا د چا په نامه دي؟ د افغانستان په نامه. دا همهغه د دغه فایل څخه مو چیش کړې وه، استفاده کړې وه، خو نور نوي معلومات پکښې اضافه کړله، نو دا د چا کار شو؟ د سیب اس کار شو. د سیب اس دنده مو پېژندله. ښه، د سیب اس وروسته پرنټ دی. پرنټ یعنې چاپول. غواړئ چې چاپ یې کړئ، نو د چیش په واسطه یې چاپوئ؟ د پرنټ په واسطه. پرنټ ته راځم. په پرنټ کې لومړی چیش دي؟ کاپیز. کاپیانې دي. غواړئ مثلا دغه دي څو دانې د دغه څخه چیش کړئ چاپ کړئ، مثلا زه ورته وایم چې د دې څخه ماته څو دانې؟ 10 دانې ورته چاپ کړئ. صحیح، تاسو ورته پرنټ کړئ. راځم دلته وګورئ پرنټر. پرنټر به تاسو دلته چیش کوئ پیدا کړئ. مثلا زه راځم یو دانه پرنټر چیش کوم، پرنټر انسټال مې کړی، راځم وویلې وو مخکې، راځم بیا هم کنټرول پینل ته یو نوی پرنټر چیش کوم انسټالوم، ډیوایس انټ پرنټر ته راځم، کوم پرنټر چې زموږ تاسو سره یې هغه چیش کوو چاپوي. اټ پرنټر ته وایم، لوکل پرنټر، نیکسټ. ښه، اوس راځم پیدا کوو. زموږ سره اوس پیلن د افسون کمپنۍ کم ماډل کمپیوټرز پرنټرز ته دی، د افسون کمپنۍ دا ماډل پرنټر موږ سره اوس پیلن چې موجود دی. دغسې وروسته نیکسټ ورته وایم. ښه، راځم نوم یې ورته وایم چې مثلا د چیش په نامه دی، راځم ورته وایم چې د شهاب په نامه دی، د چیش په نامه دی. ښه، راځم یا د احمد په نامه دی، د چا په نامه دی؟ د احمد په نامه دی. هغه وروسته ورته نیکسټ وایم. پرنټر به زموږ سره چی شي؟ انسټال. ښه، فینیش ورته وایم. ښه، راځو خپل کار ته پرنټر پکښې چی کړي انسټال کړئ. همدغه د افغانستان په اړه چې ما کوم معلومات لیکلي غواړم چې دا چاپ کړم، نو فایل ته راځم او پرنټر ته راځم. شارټکټ چی شي؟ کنټرول پلس پی دی. پرنټر ته راځم او دلته ورته ګوره د احمد په نامه پرنټر زموږ سره چی دی؟ آماده دی. ومولیدئ پرنټر مو چی کړئ پیدا کړئ، د چا په نامه دی؟ د احمد په نامه چې کوم پرنټر دی، په هماغه پرنټر یې چی کوم چاپوم. ښه، دغسې وروسته راځو دلته نور موضوعات دي. دلته اول لیکل دي پرنټ آل پیج. پرنټ آل پیج یعنې کومې ورقې چې ستا سره یې ټولې ورقې درته چیش کوي چاپوي. مثلا زه راځم یو څه معلومات نور هم پکښې چیش کوم اضافه کوم. راځم ورته وایم چې یو څه معلومات نور هم سته دي. اوس راځم غواړم چې دا چیش کوم چاپ کوم، نو کنټرول پلس پی ورته یا پرنټ ته یې راځم. اوس وګورئ زموږ سره دا معلومات په څو ورقو کې دي؟ په 2 ورقو کې. تاسو وینئ په 2 ورقو کې. که زه چیرې ورته راسم دلته ورته وایم چې پرنټ آل پیج، ټولې ورقې راته چیش کوي چاپوي. که 2 که 10 که 20 ټولې ورقې راته چیش کوي چاپوي. پوه شوې؟ ټولې ورقې چاپوي. پرنټ آل پیج ورته او دغسې وروسته یې پر پرنټ باندې کلیک کړه، تاته به چی شي؟ چاپ شي. پوه شوې؟ ښه، دغسې وروسته راسه پرنټ سلیکشن. پرنټ سلیکشن کار چی دی؟ زه ورته وایم چې په دې ډاکومنټ کې یا په دې کتاب کې زه غواړم صرف او صرف چی شي وکړم، دغه ځای چې ما دغه ځای ګورئ دا ما چې علامت داره کړی دی، ګورئ غواړم صرف دغه ځای چی کوم چاپ کوم. دغسې وروسته فایل ته راځم او پرنټ ته، او دلته ورته وایم چې ګورئ پرنټ سلیکشن، کوم ځای چې ما انتخاب کړی صرف هغه راته چی کوي چاپ کوي. پرنټ سلیکشن ورته هغه وروسته پرنټ ورته وایم، موږ ته به کوم ځای چې موږ ته انتخاب کړی صرف هغه چی کېږي راته چاپېږي. پوه شوئ؟ یعنې پرنټېږي. د پرنټ سلیکشن څخه وروسته پرنټ کرنټ پیج. پرنټ کرنټ پیج څه شی ته وایي؟ ګورئ اوس دا اسکرول وینئ، دا چې په کومه صفحه کې وي دا صرف هماغه صفحه ده، څه چی کوي درته چاپوي یعنې پرنټوي. مثلا دا اسکرول په کومه صفحه کې دی؟ په دغه صفحه کې دی. که ته چیرې راسې فایل ته او پرنټ ته
او په پرنټ کې ورته وایي چې پرنټ کرنٹ پیج همهغه صفحه کې چې مطلب د سکرول ولاړ دی همهغه یوازې راته چاپ کړه. پرنټ ورته وایي ته به چی سي همهغه صفحه یوازې چاپ سي. اوس وایي دغه څه وروسته کسټمایز پرنټ دی. کسټمایز پرنټ کار څه شي؟ کسټمایز مثلا ستاسو سره په دې ډاکومنټ کې په دې کتاب کې ستاسو سره څو ورقې دي، مثلا 100 ورقې. زه ورته وایم چې فقط د دغه کتاب 11مه ورقه ماته چاپ کړه کاما ووه. هغه څه وروسته ورته وایي چې مثلا 20مه ورقه راته چاپ کړه کاما، 45مه ورقه راته چاپ کړه بیا کاما، او 100مه ورقه راته چاپ کړه کاما. ګورئ کومې ورقې چې ما ورته انتخاب کړلې صرف د چیش کوي په دې ډاکومنټ کې همهغه ورقې در چیش کوي چاپوي. سر په خلاصو کومې صفحې مثلا ما ورته ویلې 11مه 20مه 45 صرف د دغه 100 کتاب څخه د دغه 100 صفحې کتاب څخه دغه 4 راته چاپ کړه نو دی به تا ته چیش کوي همدغه 4 چاپوي. دغه 4 څخه پرنټ ورته وایي تا ته به صرف دغه 4 دانې چی سي چاپ سي. اوس ولې سر په خلاصو ښه راځو بیرته پیل ته او دغه څه وروسته پرنټ ته راځو. په پرنټ کې پرنټ ون سایډ د دې کار څه دی؟ دا یعنی ځینې پرنټران داسې وي چې د ورقې یو مخ چاپوي او ځینې داسې وي چې د ورقې مطلب 2 مخه چاپوي. لکه مثلا دغه پرنټر چې اوس موږ سره شته کم دی د ورقې یوه صفحه دلته چیش کوي چاپوي. دا به پرنټر په اړوند موضوع ده که چیرې مطلب ګوره بوت سایډ دواړې صفحې یعنې د ورقې 2 مخه که چاپول د لاندې ورته انتخاب کوي او که چیرې یو مخې چاپوي همدغه ولې ورته چیش کوي انتخاب کوي. کولکټډ کار څه دی؟ ګوره یو دا کتاب دی ستاسو مثلا څو صفحې دی 50 صفحې دی. څو صفحې دی 50. که ته چیرې کولکټ ورته وایې دی به د یو څخه تر 50 صفحې پورې اول لاس دانې کتابونه درته چاپ کړي وزوي. او که چیرې دا ورته وایې ښه کولکټ یې راسي انکولکټډ ورته وایې دی به اوله صفحه تا ته لس دانې چاپ کړي، 2مه صفحه به بیا لس دانې، بیا به 3مه صفحه، بیا به همدارنګه 50مه صفحه داسې به تا چیش کړي چاپ کړي. سم په خبره خلاص شو؟ مې درته ویل ښه. دغه څه وروسته اورینټیشن دی یعنې چرخش مثلا پورټریټ دی وي او که لنډسکیپ یعنې افقي او سره کم دی وي او موجي دی. ګورئ دا حالت یې کم حالت دی او افقي حالت او دا حالت یې عمودي حالت تاسو وینئ ښه. مثلا زه ورته وایم چې افقي دې چاپ شي په دا حالت چاپ شي، که چیرې ورته وایم چې عمودي دې چاپ شي په دې حالت سره چاپ شي. دغه څه وروسته یې اندازه ده لیټر. مثلا دغه ورقې چې اوس موږ سره شته دي دا کومې ورقې د A4 ورقه. زه ورته وایم چې د A4 په سر ما سره A4 ورقې شته دي. یا مثلا ورته وایم چې A15 دا ورقه راسره شته وایي په هماغه چې لیټر د خط په اندازه چې راته چاپ شي. یا ورته وایم چې مثلا ما سره کوم ډول دا ډول ورقه شته مثلا ما سره اوس فعلا کومې ورقې دي A4 ورقې دا سپینې ورقې ته کومې A4 ورقې ګوره په دې ورقې دا څه کېږي. نارمل مرجن حاشیو ته وایي. دغه سپینې خالیګاوې وینئ تاسو دا سپینې دا شاوخوا دې ته یې مارجن یا حاشیې وایي. یعنې د راځم د دې ترتیبات یې کوم. زه ورته وایم نارمل دې وي یا دې مثلا وایډ هغه ګوره هغه حاشیې چې سولې ډېرې سولې. هغه سپینه صفحه په ورقې چې سوله ډېره سوله. ورته وایم چې یا په دې حالت کې وي راسره وګورئ داسې. ورته وایم چې په دې حالت کې وي وګورئ داسې. راځم په خپله خوښه یې جوړوم نو کاسټوم مرجن ته راځم. ټاپ د سر د خوا دې څومره وي؟ زه ورته وایم چې د سر د خوا دې د حاشیې سره چې شي وي ډېرې وي مثلا په دا اندازه. زه دغه څه وروسته ورته اوکې وایم او ښه. راځم ټاپ د سر د خوا دې څومره وي؟ مثلا سر د خوا دې دومره اندازه وي. بټم د لاندې د خوا دې د حاشیه څومره وي؟ زه ورته وایم چې مثلا د ټاپ د سر د خوا دې حاشیه ورته دومره وي او د بټم د لاندې د خوا دې هم دومره وي. اوس وګورئ د لاندې د سر د خوا دې حاشیې چې سولې زیاتې ښه. راځم مرجن حاشیو ته یې راځم ښه. لیفټ د چپه طرف د چپه طرف څخه دې حاشیه څومره وي؟ ډېره وي او که لږ چپه طرف ګورئ زیات سپین ځای چې سو زیات. ورته وایم چې رایټ د راسته طرف تاسو وګورئ اوس دومره اندازه ده د رایټ اندازه ورته چیش کوم ډېره وه مثلا رایټ دومره اندازه او لیفټ ورته لږ وه ښه. او دغه څه ورته اوکې اوس وګورئ هماغه سپینه خلګۍ چې سو ډېره سو ښه. راځم کاسټوم مرجن ته. دغه څه وروسته یې ګیټر دی. ګیټر پوزیشن. ګیټر تاسو په ځینو چپټرانو کې لیدلي دي هغه سنجاک ته وایي نه هغه کړۍ رقمه سنجاک چې پکښې هغه ته ګیټر وایي. یعنې هغه چپټر چې ته سنجاک یې هغه سنجاک یې په کومه ساحه کې دی؟ اوس به د کتاب په کومه ساحه کې دی؟ لیفټ چپه طرف دی، ټاپ پر سر دی، پر کم طرف دی؟ زه مثلا ورته وایم چې پر کوم طرف دی؟ پر چپه طرف دی. ګیټر دپاره دې څومره اندازه پاته شي؟ مثلا زه ورته وایم د ګیټر دپاره دومره اندازه په طرف موږ ساحه د ګیټر لپاره چې شي خلاصه شي. اوس هغه وروسته یې پیج شیټ.
کله چې ته غواړې مثلا 2 یا 3 صفحې یا هر څو صفحې چې تا خوښه وي غواړې چې په یوه صفحه کې چاپ شي د هغه لپاره بیا شیټ ورته انتخاب کړه. مثلا زه ورته وایم چې 2 صفحې دي په یوه صفحه کې چاپ شي شیټ ورته وایم نو 2 صفحې به راته په چی شي په یوه ورق کې راته چاپ شي. نو دې لپاره بیا دا ډېر داسې کوچنی معلومېږي. مثلا ورته وایم چې 4 صفحې دي راته په یوه صفحه کې چی شي چاپ شي هغه وروسته 4 شیټه ورته وایم. د دې لپاره بیا چې کله چاپ شي ډېر کوچنی چی کېږي معلومېږي. ته څه کولی شې دلته شیټ چی انتخاب کړې. شیر پرنټ خلاص شو. د پرنټ څخه وروسته شیر ده. شیر د لارې ته کولی شي چې دا چیش کې شیر کړي د خلکو سره د ایمیل د لارې د پوسټ د لارې د هر لارې ته کولی شي دا چیش کې شیر کړي. په هغه وخت کې ستاسو سره د کنیکشن ستونزه نه وي. ایکسپورټ دا داسې خبره ده لکه سره کوم لکه سیو اس لکه چې سیو ګوره دلته کولی شي ته د پی ډي اف ډول چیش کې ثبت کړي. اوس مثلا زه راځم دا معلومات غواړم چې سیو اس یې کومه دا ولې راته ورته وایم چې دا ماته چیش کې په ډیسکټاپ باندې ثبت کړم د چیش پر ګوره فایل نیم یې مثلا دا ولې ورته وایم چې د افغان په نامه یې خالي راته چیش کې راته ثبت کړم. ښه راځم فایل ټایپ ته راځم چې په کوم ډول سره غواړې ثبت کړې. ګوره دا ټول ټایپونه دي په کوم ډول چې زړه په مثلا دا ورته ورته وایم چې پی ډي اف په ډول راته چیش کې ثبت کړې. تاسو وروسته سیو ورته وایم. اوس زه ګوره زموږ سره به دا چیش په د افغان په نامه به زموږ سره د پی ډي اف په ډول چیش وي ثبت شوی. په دې کمپیوټر کې پی ډي اف نه لري انسټال. کله چې تاسو پی ډي اف پکې انسټال کړئ دا بیا په کوم ډول وي د پی ډي اف په ډول وي. ښه راځو خپلې موضوع ته راځو. فایل ته راځو. ایکسپورټ ته راځو. ایکسپورټ وګوره ګریټ پی ډي اف ډاکومنټ کله چې دا ورته وایم هماغه ځای ګوره موږ ستاسو چې ښکاري راغلی د موږ پی ډي اف ورته انتخاب کړی دی. پی ډي اف د چیش په کوم ډول پی ډي اف په ډول را سره ثبت شو ایکسپورټ شو. کلوز دا پروګرام چیش کوي بندوي. ګوره موږ سره دا ډاکومنټ صرف چیش شو بند شو. پروګرام نه دی بند شوی صرف چیش را سره بند شو ډاکومنټ. د کلوز په باندې سم سره خلاص کړئ. مثلا زه راځم دا ډاکومنټ چیش کوم را خلاصوم دلته ورته فایل ته راځم ورته کلوز وایم. ګوره کلوز کله چې دا ووایم دا ډاکومنټ مکمل بندېږي خو کله چې کلوز ورته وایم یوازې دا ډاکومنټ بند شو خو پروګرام نه دی بند شوی. او کله چې دا ورته وایم دا کلوز ورته وایم نو مکمل پروګرامونه سره چیز شو بند شو. ښه نو دا زموږ د نننۍ ورځې موضوع تر بیا